اسئلة مهمة في حياة المسلم. د مسلمان په ژوند کې اهم او ضروری سوالونه، د مسلمان په ژوند کې قیمتي سوالونه. په دغه سلسله کې منګه د لسو سوالونو جواب کړو. د لسو سوالونو جواب. اخرنی سوال داو چې آیا الله په سترګو باندې لیدل کیږي که نه؟ یاد هم دی که نه؟ اخرنی سوال داو. اوس د هغې نه بعد یو لسم سوال دا راوړی دی چې د الله د نومونو او د صفاتو د پیژندو څه فایده ده. د الله نومونه دي او د الله صفات دي. لکه اوس یو کس موږ ته دا وایي چې تاسو د الله د نومونه یې زده کوئ او د الله د صفات یې زده کوئ چې الله دا کوي او الله دا کوي. نو سوال دا دی چې ولې؟ دا سوال دی ولې؟ ما فائده، یعنی څه فایده ده؟ زه به د الله نومونه وپېژنم، د الله صفات به هم وپېژنم، دا به معلوم کم، دا به یاد کم، خو ما ته به څه فایده میلاو شي؟ نو د هغې جواب یې کړی دی. وایي چې ان اول فرض فرضه الله على خلقه، اولنی فرض او اولنی خبره چې الله په خپل مخلوق باندې لازم کړې ده هغه د الله پیژندل دي. د ټولو نه اولنی خبره چې کومه په موږ باندې لازم ده هغه څه ده؟ د الله پیژندل دي. وی الله چې دی وپېژندو نو بندگی به په صحیح طریقې سره وکړي. الله چې دی وپېژندو نو بندگی به په صحیح طریقې سره وکړي. که موږ د دې جواب داسې وکړو چې یو سړی وایي الله د الله نومونه او صفات ولې یادوو، نو اولنی جواب دا دی چې دا د الله په امر باندې عمل کول دي. ځکه چې موږ ته الله ویلی دی چې ما وپېژنې، نو دا د الله په امر باندې عمل کول دي. ولې ته د الله نومونه او صفات ولې یادې؟ ولې زده کې؟ الله راته ویلي، او چې الله راته ویلي دي نو بیا خو عبادت دی. الله دا کار خوښوي او هر هغه شی چې الله یې خوښوي چې را بندګان یې وکړي دا عبادت دی. دویم چې کوم دلته تاسو ذکر کړی دی چې موږ د الله نومونه او صفات د دې دپاره زده کوو چې په صحیح طریقې سره د الله بندګي وکړو، په صحیح طریقې سره د الله بندګي وکړو، د الله نه ویریږو، الله وپېژنو. او څومره چې یو سړی خپل رب پېژني نو دومره قدر کوي او دومره تیریږي او دومره بندګي په ښه طریقې سره کوي. اوس دا ټول خلک الله یو شان پېژني؟ نه، فرق دی. قرآن کې ګوره الله څه وایي؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله په بندګانو کې چې د الله نه زیات څوک یېرېږي نو هغه څوک دي؟ هغه علما دي. دا ټول نه زیات یېرېږي د الله نه. سوال دا دی ولې علما؟ د دې نورو بندګانو د الله نه زیات د علما د الله نه یېرېږي. وجه دا دی چې د علما خپل رب ډېر پېژني. نو چې څومره ته خپل رب پېژني دومره به ته یېرېږي، دومره به یې قدر کې، دومره به یې بندګي کې. و دې ځکه وایي الله وایي چې فاعلم انه لا اله الا الله، پوه شه په دې باندې چې د عبادت حقدار نشته مګر یو الله. دا قرآن کې الله دا خبره کړې ده. یعنی ځان پوهه کوي په دې باندې چې ستاسو رب څوک دی، په دې خبره باندې ځان پوهه کوي، الله وپېژني. نو بیا چې د مثال دپاره دا وایي چې موږ ته پته ولګي چې د الله رحمت پراخه دی نو زموږ به د الله نه څه پیدا شي؟ امیدونه به هم پیدا شي. خو دا امید به زموږ د الله نه هله پیدا کېږي چې کله موږ ته پته ولګي چې د الله رحمت څه دی؟ فراخه دی.
چې څو پورې تا د الله رحمت نه یې پېژندلی ستا د الله نه امید نه پیدا کېږي. ډېر ښکلې خبره یې کړې ده، یعنې چې کله موږ ته د الله د رحمت د فراختیا پته ولګېده چې رب العالمین هغه ذات دی چې هغه رحمان دی، رحیم دی، د نومونه دي او صفات دي، د رحمت صفت دی او دومره مهرباني ده او دومره شفقت دی، نو زموږ به د الله نه څه پیدا شي؟ امیدونه به پیدا شي. بیا وایي او وی چې کله د الله په باره کې درته پته ولګېده چې الله سخت عذابونه هم ورکوي، نو بیا به د الله نه به یره هم پیدا شي. چې کله ته خپل رب وپېژنې چې دا رب چې رانیوو کي او څوک راونیسي نو ډېر سخت یې رانیسي، ډېر سخت عذابونه الله ورکوي، نو بیا به د خپل رب نه څه شي؟ وبهېږي. او وی چې کله تا ته پته ولګېده چې دا څه چې دي دا خالص د الله د طرف نه دي، دا څه چې دي د خالص د الله د طرف نه دي، نو بیا به د خپل رب شکر ادا کوي. مثالونه راوړي خو ډېر ښکلې خبره یې کړې. او تا خپل رب وپېژندو، د هغه رحمت دې وپېژندو، نو فایده سره ووته، امید دې وساتو. خپل رب دې وپېژندو، یاره چې خو ډېر سخت سخت عذابونه ورکوي، فایده سره ووته، ویرېدې. پته راته ولګېد د خپل رب دې وپېژندو چې دا څه چې دي دا دغه د طرف نه دي، فایده سره ووته، شکر دې ادا کړو. دا فایده د الله د نعمتونو، د الله د عفوا د الله د صفتونو او د الله د نومونو د پېژندو، دا فایده ده. بیا دا وایي او د الله بندگی کول د الله په نومونو او په صفتونو سره د هغې معنی دا ده چې په دې باندې ځان پوه کول، د الله په نومونو باندې ځان پوه کول، د الله په صفاتو باندې ځان پوه کول، د کومه معنی چې د هغې مراد ده، حقیقي معنی چې کومه ده، په هغې باندې ځان پوه کول او په هغې عمل کول، چې څه فایده ترې راوځي په هغې عمل کول. بیا دا ویلي دی فایده ذکر کړې ده، وی بعض د الله نومونه او صفات داسې دي، بعض د الله نومونه او صفات داسې دي چې دا د بنده سره هم ښایسته ښکاري. فمن اسماء الله وصفاته ما يحمد العبد على اتصاف به. بعض د الله صفات داسې دي چې بندې په ځان کې راولي نو بنده پې څه ښکاري؟ ښه پې ښکاري، بنده پې صفت کېدی شي. مثال یې څه ورکړی؟ کالعلم والرحمه والعدل. اوس د الله صفت دی او نوم هم دی علیم، الله سره صفت دی، الله سره علم دی، نو انسان پورې هم علم څه کوي؟ خون کوي. الله رحیم دی، د رحمت صفت دی او رحیم نوم دی، رحمان نوم دی، نو بنده پورې هم د رحمت تا صفت خون کوي، شفقت او د مهربانۍ دی. الله عدل والا دی، نو بندگانو پورې هم عدل خون کوي. دویم قسم هغه دی، ګوره دویم قسم نومونه او صفات هغه دي چې هغه بنده پورې نه ښایي، بنده سره نه دي مناسب، بنده سره نه دي مناسب. لکه الوهیت صفت شو، الوهیت دا صفت د چا صفت دی؟ او د الله صفت دی. یا تکبر شو، د الله یو نوم دی المتکبر، تکبر کوونکی. آیا انسان هم په ځان کې تکبر راولي؟ نه. بعض صفات هغه دي چې هغه د انسان سره نه ښایي، انسان سره مناسب نه دي. اوس د تجبر صفت شو چې الله جبار دی، قهار دی، دا په انسان پورې مزه نه کوي خو په الله پورې خون کوي. الله سره د الوهیت صفت، الله سره د تکبر صفت، د تجبر قهار دی، جبار دی، نو دا الله پورې ښایي، هغه ذات دي چې چا پورې دا ښایي. خو ما او تاسو سره خو تکبر او دا قسمه خبرې خو نه دي مناسب کړی. بیا وایي چې وللعبد صفات، او د بنده خپل صفات دي چې هغه بیا په دې بنده پورې صرف خوند کوي. لکه صفت د عبودیت، د بندګۍ صفت، دا په دې بنده پورې خوند کوي. او د الله په مخ کې ځان ذلیله کول، او د الله په مخ کې خپل حاجتونه بیانول،
د الله نه سوالونه کول دا په بنده پورې څه ښکاري؟ په بنده پورې خوند کوي. ها خو رب دپاره دا صفات نشته. بعض صفات صرف په بندګانو پورې ښه ښکاري خو د رب دپاره دغه صفات بیا نشته. لکه اوس موږ به داسې ووایو بعض صفات داسې دي چې بندګانو کې د کمال دي الله دپاره نقصان دي. لکه اوس بچي پیدا کېده دا د بندګانو دپاره کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی. خو د الله دپاره څه دی؟ نقص دی، نقصان دی. نو الله پاک دی د هغې نه. زموږ دپاره خوب کول کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی. خو د الله دپاره څه دی؟ نقصان دی. او الله پاک دی د هر نقصان او د هر عیب نه. الله دپاره د تکبر صفت دی کمال دی که نقصان دی؟ کمال دی. او د انسان دپاره څه دی؟ انسان دپاره نقصان دی. نو دی تاسو ته یو فایدې ذکر کړه. نو موږ به داسې تقسیم کو چې د الله نومونه او صفات بعض هغه دي چې هغه شریک دي او الله یې خوښوي چې په بندګانو کې راشي، لکه رحمت، عدل، علم او نور هم داسې شته. بعض صفات او نومونه هغه دي چې هغه خاص دي چا پورې؟ په الله پورې، بندګانو سره نه ښایي، هغې نه به بندګان ځان لرې ساتي. بعض صفات هغه دي چې هغه صرف د بندګانو دپاره دي، د الله دپاره هغه نه دي مناسب او نه به د الله دپاره ثابتې. دی فایده ذکر کړې ده او په دې طریقې سره دا تقسیم شو. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان درس کې 12 نمبر سوال نه به شروع کوو چې د الله نومونه کم یو دي، د الله ښایسته نومونه کم یو دي. نو 12 نمبر سوال نه به انشاءالله پر روان درس کې شروع کوو. الله دې موږ پوهه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د دنیا د هرس نه لرې ساتي. او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک ذکر را جمع کړي وو نو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.